سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو، په دغه ویډیو کې د بشري منابعو د مدیریت په هکله غږیږو. په هره اداره او مؤسسه کې د بشري منابعو مدیریت ډیر مهم رول لري، ځکه د ادارې پرمختګ تر ډیره د کارکوونکو په وړتیا، مهارت او همغږۍ پورې تړلی وي. د بشري منابعو د مدیریت پروسه څو مهم او بنسټیز پړاوونه لري چې په دغه ویډیو کې ورباندې بحث کوو. لومړی پړاو د ځواکمنې کاري قوې جذب ده. په دې پړاو کې اداره هڅه کوي چې وړ مسلکي او بااستعداده کسان پیدا او استخدام کړي. په دې مرحله کې لاندې فعالیتونه شامل وي. د مثال په ډول د کارکوونکو اړتیا معلومول، دندې اعلان خپرول، د غوښتونکو ارزونه، مرکه اخیستل، وړ کسان استخدامول. هدف دا دی چې اداره مناسب او وړ اشخاص خپل ادارې ته جذب کړي. دوهم پړاو ځواکمنې کاري قوې ته وده ورکول دي. کله چې کارکوونکي استخدام شي نو د هغوی د پوهې او مهارت د لوړولو لپاره روزنه ورکول کیږي. په دې پړاو کې مسلکي روزنه ترسره کیږي، نوي مهارتونه ورزده کیږي، د کار کیفیت ښه کیږي، د استعدادونو د پرمختګ لپاره پروګرامونه جوړیږي. دغه مرحله د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره ډیره مهمه ده. دریم پړاو د ځواکمنې کاري قوې ساتنه او محافظت ده. اداره باید هڅه وکړي چې خپل کارکوونکي راضي وساتي او د هغوی د کار دوام تضمین کړي. په دې مرحله کې د کارکوونکو حقوق او امتیازات ورکول کیږي. خوندي کاري چاپیریال برابریږي، د کارکوونکو ترمنځ ښې اړیکې ساتل کیږي، د ستونزو او شخړو حل ته پاملرنه کیږي. هدف دا دی چې کارکوونکي له ادارې سره وفادار پاتې شي. څلورم پړاو د بشري منابعو د مدیریت فعالیتونه دي. په دې برخه کې اداره د کارکوونکو د ونډې او ارزښت د لوړولو لپاره مختلف فعالیتونه ترسره کوي، لکه د کارکوونکو د کړنو ارزونه، د ګډ کار پیاوړتیا، د ادارې او کارکوونکو ترمنځ توازن رامنځته کول، د بشري منابعو څیړنې او پلان جوړونه ده. دا فعالیتونه د ادارې د پرمختګ او ښه مدیریت سبب ګرځي. پنځم پړاو د بشري منابعو د انکشاف مرحله ده. دا د بشري منابعو وروستی او مهم پړاو دی چې پکې د کارکوونکو اوږدمهاله پرمختګ ته پاملرنه کیږي. په دې مرحله کې د رهبرۍ مهارتونه پیاوړي کیږي، د پرمختګ فرصتونه برابریږي، د لوړو دندو لپاره کارکوونکي چمتو کیږي، د مسلکي ودې پلانونه جوړیږي. دغه مرحله د ادارې راتلونکی قوي او باثباته کوي. قدرمنو دوستانو، د بشري منابعو مدیریت یوه مهمه پروسه ده چې د کارکوونکو له جذب څخه نیولې تر روزنې، ساتنې او پرمختګ پورې ټول پړاوونه پکې شامل دي. که اداره دغه پړاوونه په سمه توګه عملي کړي نو کولی شي یوه بریالۍ، منظمه او پرمختللې اداره ولري.